سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د حیض په دوران کې د جما په اسرارو در سره خبرې وکړم. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. د حیض په دوران کې جما د اسلام له نظره په کوم شي کې چې د انسان لپاره ضرر وي، الله تعالی د هغه نه منع کړی دی، او په کوم شي کې چې پیدا وي نو الله تعالی پرې امر کړی دی. د حیض په دوران کې جما ډیر ضررونه لري، ځکه الله تعالی فرمایي تپوس کوي له تا نه ای پیغمبره په باره کې د حیض کې، ته ورته جواب کې ووایه حیض یو مرض دی، په دې حالت کې د ښځو د جما نه ځان وژغورئ. دوهم، د حیض په دوران کې جما د طب له نظره د ډاکټرانو اوسنۍ څېړنې ښایي چې د ښځې سره د حیض په دوران کې جما کول ډیر ضررونه لري. ځینې یې په لاندې ډول دي: د ښځو هګیو، یعنې هغه ماده چې هغه سره د سړي مني یوځای کیږي او بیا ترېنه بچی پیدا کیږي، التهاب یعنې ګرمایش، سوزش پیدا کیږي چې بیا د احکم یا نشندېدو سبب ګرځي. د ښځې تناسلي اندام کې هغه مواد ختمیږي چې میکروب وژني، نو د مختلفو مرضونو سبب جوړیږي. د حیض په دوران کې په مقرر ډول جما کول د رحم خوله بندوي چې د حکم سبب ګرځي. جما کول د جراثیمو د نقلیدو وسیله ده، او د حیض په دوران کې د ښځې په تناسلي اندام کې د میکروب ضد مواد نه وي موجود. د ښځې په مثانه او ګردو کې التهابات پیدا کوي. دغه ضررونه یوازې ښځې ته نه دي متوجه، بلکې د سړي په تشو متیازو کې سوزش پیدا کوي، مثانه، هګۍ او د متیازو په نلۍ کې التهاب پیدا کوي، د تشو متیازو سره وینه او نو پیدا کوي، په مثانه کې درد پیدا کوي او سړی جنسي طور کمزوری کیږي. د سړي په مانی کې یو قسم میکروبي ماده ده چې د ښځې رحم د هغه ضد مواد تناسلي اندام ته ورکوي، او د حیض په دوران کې دغه ماده د حیض د وینې سره خارجېږي. یعنې د ښځې په تناسلي اندام کې مدافع قوت نه وي موجود، نو د ډیرو مرضونو سبب شي. ښځه جسمي او نفسي طور هم جما ته نه وي جوړه، ځکه د حیض په دوران کې په ملا او خېټه کې ډیر درد محسوسوي، او د ځینو ښځو درد دې ته اړ شي چې د درد ضد ګولۍ وخوري. ځینې ښځو ته د نیم سر درد او کنګې یا نکای پیدا کیږي. د حیض په دوران کې د ښځې جنسي خواهش په نش حساب وي. د ښځې د بدن درجه حرارت ډیره ټیټه وي او د وینې فشار هم کمزوری وي، نو په دې وخت کې ښځه آرام ته ضرورت لري. باید خاوند یې په دې وخت کې په تکلیف نه کړي، بلکې کورنۍ کارونو کې ورسره مرسته وکړي. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ.